د شرق ګلوبل ایچ ډي نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو، دا د افغانستان پیژندنه خپرونه در پیل شوه. نن ورځ به د خوست ولایت په دودونو رواجونو د خوست ولایت په تاریخي ابداتو په دې خپرونه کې د خلکو سره خبرې اترې وکړو. له موږ سره پاتې شئ. زه ثاقب الله ریحان یم. د خوست د تاریخي پس منظر چې ده، اگر چې په دې باره کې اسناد نشته، کتیبې نشته، بل شی نشته چې موږ په هغې باندې اعتبار وکړو. صرف د روایاتو مطابق د خوست پخواني والي نعیمي صاحب یو د کتاب چاپولو په اړه تصمیم ونیو چې دا کتاب نوم خوست پیژندنه. نو خوست پیژندنه په نوم کتاب باندې بیا ډېرو لیکوالانو ته یې هغه ورکړل، موضوعات یې ورکړل، تاریخي موضوع یې ما ته راکړه. ما چې څومره په دې د خوست په تاریخي پس منظر باندې تحقیق وکړو، موږ کتبي اثار نه لرل، صرف روایات وو. هغه روایاتو مطابق نو ما ته دا معلومه شوه. ما خپل فکر البته دا دی، زه دقیقاً زه نشم ویلی چې دا به څومره صحیح وي، خو کیدای شي چې څوک په دې باندې فکر وکړي د ما فکر تایید کړي. خوست لغوي معنی جبازار ځمکې ته ویلی کېږي، او خوست د ځینې شواهد داسې دي چې پخوا وختو کې د غرونو د سیمو نه څومره بارانونه به راتلل، خوړونه به راتلل، د اوبو به دلته جمع کېدې وې، ذخیره کېدې وې. نو ما په فکر دغه هغه کې دغه جابه کې داسې حیوانات پیدا شول چې هغه ډېر غټ غټ وو، دغه هډوکي پیدا شوي دي. اوس کله چې اوبو لاره پیدا کړه، نو د جنوب شرق په طرف باندې دغه اوبه روانې شوې. اوبه چې روانې شوې، د ځمکه ټیټه هغه شوه، وچه شوه. چې کله وچه شوه، نو هغه حیوانات د خاورو لاندې شول. نو هغه حیوانات چې تقریبا د دوی مفصلونه ډېر غټ غټ وو، او پښته یې تقریبا 4 مترو ته رسېده. دغه د مدیخیلو په سیمه کې پیدا شوي دي، هډوکي هم پیدا شوي دي. یو غاښ چې 15 کیلو دی، هغه هم د خوست په هغه کې موزیم کې موجود دی. د هغې د وجې نه موږ داسې قضاوت کولی چې خوست یوه تاریخي سیمه ده، او ډېرې نقطې داسې معلومیږي چې په هغې کې د زردشت او د زردشتیانو یا د بوتانو ځینې اثار موجود دي. مثلا په دې ساحه کې د مدیخیلو په ساحه کې یو د سار غونډۍ په نوم یوه غونډۍ ده، او یو بل معبد ده چې د خوست د پوهنتون پخواني رئیس صاحب باوري صاحب، خدای دې وبخښي چې اوس په حق رسېدلی دی، هغې د هغې نه لیدنه کړې وه. دا د کوتړې مې راټول کړي وو. او بله سیمه چې د شاه اسماعیل په نوم ده، هلته یوه مقبره ده. شاه اسماعیل تقریبا 400 کاله قدامت لري، او داسې ویل کېږي چې احمدشاه بابا چې کله په هندوستان باندې حمله کوله، په دغې لار باندې تېر شوی دی. او یو بله په د اسماعیل خیلو په دلپورې کې یوه سیمه ده د پیر کلي په نوم، چې هغه هم یوه تاریخي سیمه ده. په هغه کې یوه سیمه شته په سپاریو کې، هغې ته بتخانه ویلی کېږي. بتخانه خپل دا نوم د بت نه اخیستل شوی دی، خو متاسفانه چې په هغه وختو کې د هغه امنیتي مشکلات ډېر زیات وو، او ډېر چې هلته څوک معلومات هم چا کار هم نه دی کړی. او دا درې سیمې چې باوري صاحب د هغې نه لیدنه کړې وه، د هغه خوشبختانه د شاه اسماعیل زیارت په دا 13 دوره کې جوړ شو. او دا نورې سیمې باندې دوی پروګرام یې ډېر نږدې کړی چې دلته کیندنې وکړي. یو خو دا متاسفانه چې هغه په حق ورسېد، دویمه دا چې هغه خلکو په هغه ځای کې د هغه ځمکې تخریب کړي دي، کورونه یې په جوړ کړي، زراعتي ځمکې یې په جوړ کړي. دلپورې په سیمه کې چې دي، دا یو څو میاشتې مخکې د پوهنتون محصلین او د استادانو مانه خواهش وکړو چې ما سره دې سیمې ته لاړ شئ. بیا زه ورسره لاړم. هلته بیا هم خوشبختانه یو بوت موږ پیدا کړو، اګر چې مات و خو پیدا هم کړو. د دوی د ډېره توجه وړ سیمه وګرځېده.
نورې سیمې موږ لرو خو متاسفانه کار نه دی شوی دا چې حالات داسې وي یا موږ مسلکي نفر نه لرو یا امنیتي مشکلاتو نو ډېر معلومات په دې باره کې چاته نشته صرف هغه روایات یې په هغه د سیمې خلکو ته دغه دا خبره معلومه ده چې دلته په یو وخت داسې تېر شوي وو نو دا موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو چې دغه مسلکي نفر پیدا شي د خوست په سیمه کې مختلفو سیمو کې دوی دغه کار وکړي یا تاریخي ابدات یا مثلا معبدونه یا مثلا هغه سیمې وي چې د په هغې باندې تمدن تېر شوی وي داسې سیمې شته دوی کار په وکړي البته مسلکي کسانو ته ضرورت ده موږ د دغه دولت نه دغه خواهش کوو چې دوی دغه کسان که لري خوست ته راولېږي یو خو به د خوست دغه تاریخي فرهنګي او تمدن پته به یې ولګي دویمه دا چې دغه منطقې د سیلانیانو لپاره ډېر د توجه وړ منطقې دي او دوی به سیلانیان به دلته راشي دولت به ډېر دې نه به ډېره استفاده وکړي په اقتصادي لحاظ باندې او په تاریخي لحاظ باندې نو موږ دولت ته دا خواهش کوو چې دغې سیمو ته دوی متوجه شي او د هغه مسلکي کسان دلته راولېږي او داسې نه ده چې ته فکر وکړي دلته سیمې نشته سیمې شته اما اشخاص نشته مسلکي اشخاص چې کار په وکړي موږ دوی نه دا خواهش کوو چې دوی به راشي او کار په وکړي که په کابل پوهنتون کې که یونسکو کې که اطلاعات کلتور او اکاډمۍ هر څوک چې چا د لاسه دا کار کوراوي د سیمې ته باید دوی توجه وکړي